د نن ورځې مهمې پیښې تازه او ډېر لنډ خبرونه له موږ څخه په لنډو کې واورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم. ستړي مه شئ. پاکستان د کورنیو چارو وزیر اعجاز شاه وایي له پښتون ژغورنې غورځنګ سره خبرې خپل ځای لري، خو که څوک د هیواد قانون ماتوي نیول کیږي به. د پکتیا ولایتي روغتیايي مسؤلین وایي چې وسلوال طالبان له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې دغه ولایت روغتیايي مرکزونو ته د درملو د لیږد اجازه نه ورکوي او ډیری روغتیايي خدمتونه یې محدود کړي دي. دوی یاد وضعیت ته اندېښمن دي. کرکټ ټاکل شوې ده چې د 19 کلنو د نړیوال جام په منځلوبه کې افغان لوبډله له پاکستان سره مخ شي. دغه سیالۍ د راتلونکي جمعې په ورځ 12 بجې د سویلي افریقا په بینوني ښار کې ترسره کیږي او دغه لوبه به د ملي او ملي سپورت ټلویزیونونو له لارې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. حمدالله محب د فاریاب په هوایي میدان کې د امنیت شورا سراکار حمدالله محب او د محلي ارګانونو خپلواک ادارې مشر ته له 40 دقیقو زیات وخت له تیارې د ښکته کېدو اجازه نه ورکول کېده. د پژواک خبري اژانس خبريال قطب الدین کوهی په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې محب ته د خراغلاس لپاره لزګونه کسان انتظار ولاړو، خو هغه ته له تیارې د ښکته کېدلو اجازه نه و. طالبان وايي د کندوز ولایت پر هوایي ډګر باندې د یو توغندیز برید پر مټ 2 الوتکې له منځه وړي دي او د یو پیلوټ په ګډون یې 3 تنو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د طالبانو وایي ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر لیکلي چې پر هوایي ډګر برید تیر مازیګر داسې مهال ترسره شو چې دښمن د عملیاتو لپاره تعبیه نیولې وه. معرف وزارت د افغانستان د پوهنې وزارت خبر ورکړی دی چې د 1990 کال د پیل څخه تر اوسه بیلابیلو بنسټونو له لوري ورسره په وړیا ډول له 1 میلیون څخه د زیاتو درسي او مطالعې کتابونو مرسته شوې ده. تورخم پاکستانی چارواکي د تورخم دروازه له نن سهار راهیسې د مسافرو د تګ راتګ پر ترانزیت پر مخ تړلې وه چې وروسته له 10 ساعتونو بیرته پرانیستل شوه. د ننګرهار د والي وینا الله خوږیاڼي رسنیو ته ویلي دي چې د دواړو غاړو د خبرو په پایله کې د تورخم دروازه پرانیستل شوه. کندهار ولایت څخه په ورکړل شویو راپورونو کې راغلي چې نن ماښام مهال دغه ولایت په شپږمه حوزه کې نامعلومو وسلوالو یو نظامي پلوټ په نښه کړی و. افغان مدافع وکیل د حقوقو پرمختیا نړیوال بنسټ د بنخونو او توقیف ځایونو د ادارې د معلوماتو پر بنسټ وایي چې په افغانستان کې څه باندې 2.5 کسان زنداني دي او له دې ډلې شاوخوا 10 د محکمې وروستۍ پایلې ته د انتظار شپې او ورځې سبا کوي. طالبانو د منځني ختیځ په اړه د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ نوې طرحه غندلې او دا د فلسطین پر خلاف ستر خیانت او تیری بللی دی. د طالبانو له رسمي ادرسه په خپره شوې اعلامیه کې راغلي د شرقي بیت المقدس، اردن غاړې او د فلسطیني ځمکو د اسرائیلو آبادۍ تیری او اشغال دی. سیګار افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د څار ادارې سیګار ویلي چې د بهرنیو ځواکونو له مرستې پرته افغان حکومت دوام نشي کولی. سیګار په خپل کلني راپور کې چې د امریکا کانګرس ته وړاندې کړی ویلي امریکا به افغان پوځ 8.8 میلیارډ ډالر خرج کړل، خو لا هم د امریکا په لاس جوړ شوی افغان پوځ د بهرنیو ځواکونو له مرستې پرته نشي پاتې کېدلی او ډېر ژر به وشړېږي. اجرایه ریاست یو ځل بیا د اشرف غني لخوا په اداراتو کې د تازه مقرریو په هکله غبرګون ښودلی او ویلي دي چې د ملي یووالي حکومت د ویش د پریکړې له مخې لا هم د نیمایي اداراتو د چارو صلاحیت له دوی اجرایه ریاست سره دی. چین کې د کورونا وایرس له امله د مړو شمیر له 130 تنو اوښتی او نږدې 6,000 کسانو کې د دوی وایرس د تثبیت پخلی شوی. د چارواکي په وینا دا شمیرې په 2002 او 2003 کلونو کې د سارس وژونکې ناروغي باندې اخته کسانو څخه زیات دي، خو داسې حال کې چې چین کې د هرې ورځې په تېرېدو په دې وژونکې ناروغۍ د اخته کسانو شمیرې په چټکۍ زیاتېږي. د روغتیا نړیوالې ادارې اندېښنه څرګنده کړې چې دا ناروغۍ به په یو نړیواله بشري ناورین بدلیدای شي. امریکا متحده ایالاتو د کابل حکومت ته د ورکول کېدونکو بلیک هاک الوتکو شمیر 2 چنده کم کړی. ملټري ټایمز ورځپاڼه د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو له قوله لیکي چې امریکا تر دې وړاندې پلان درلود د کابل حکومت هوایي ځواک ته 109 بلیک هاک جنگي الوتکې ورکړي، خو په تازه اقدام کې د دې الوتکو شمیر 53 ته را رسولی دی.
قدرمنو لیدونکو کې چې غواړئ چې ورته تازه او مهمو خبرونو څخه ځان ډیر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ